طالبان اولین ډله هم نه ده او اخرنۍ به هم نه وي چې د دین او شریعت په نوم باندې غلطه استفاده کوي. په سیاسي لحاظ باندې نن طالبان د افغان میرمنو نه سیاسي استفاده کوي. یا هر تعامل طالبانو سره افغانستان ته ګټه نه رسوي. هیر هم نشي چې د افغانستان ګټې او د طالبانو ګټې سره یو نه دي. له 2021 میلادي کال راهیسې افغانستان له یوه نوي وضعیت سره مخامخ شوی دی. 4 کاله کېږي چې طالبان واک ته رسېدلي دي. دا دوی د اسلامي امارت په نوم د جوړ شوي حکومت ادعا ده چې ثبات یې راوستی او فساد یې ختم کړی. خو په عملي بڼه د دې واک بله څېره هم شته. له سیاست څخه ایستل سوي څېرې، له ټولنیز ژوند محروم سوي نسلونه، له محدودیتونو سره لاس او ګریوان ښځې او یوه داسې ټولنه چې پوښتنه نسي کولی. له نړیوالو هیوادونو بیا روسیه لومړی هیواد څو چې د طالبانو حکومت د یو ډول رسمي تعامل په توګه ومنلو. یو تحول چې د نړیوال سیاست پر میز نوې پوښتنې راپورته کړي. آیا دا به د نورو هیوادونو لپاره دروازه پرانیزي او که د ښځو حقونو ته دا لا نور ګواښ دی؟ نن موږ له یوې داسې افغانې سره خبرې کوو چې کابو ټول ژوند په سیاسي مبارزه کې تیر شوی دی. نظامونه یې له دننه لیدلي او د یوې ښځې په توګه یې د محدودیتونو درد هم درک کړی. اغلې شکریه بارکزۍ، ستړې مسئ، مننه چې وخت مو راکړ. سلامونه او نیکي هیلې، خدای دې چې تاسو هم روغ جوړ خوشحاله اوسئ. اغلې بارکزۍ، د طالبانو د واکمنۍ دا 4 کاله که د یوې جملې یا کلمې په ژبه تشریح کړئ نو هغه به څه وي؟ زه فکر کوم دغه 4 کلنه دوره 40 کاله شاتګ افغانستان ته او متاسفانه د میلیونونو انسانانو ارزوګانې په سیند کې لاهو کېدل او د څو نسلونو د منځه وړل وو. سربیره پر دې چې بشري نیرو په افغانستان کې په تیر 12 لسیزو کې ډیر په سترو پانګه اچونو باندې جوړه شوله. هغه د افغانستان نه د وتو په حالت کې دی او تر ډیره حده پورې وتله. میلیونونه افغانان نور بې وطنه شو او متاسفانه بیا هم جنجال مغه روان دی او درد مغه دی چې دی. طالبان وروسته له هغې چې بیرته واک ترلاسه کړ، خلکو ته یې دا هیله ورکړه چې وضعیت به د ښه والي پر لوري بوځي او ژمنه یې وکړه چې ښځې به له شریعت سره سم خپل حقونه ولري. خو د ښځو د زده کړو په اړه ځینو له پیله ویل چې د طالبانو ژمنې په دې اړه یوازې د وخت تېرولو موخه لري. تاسې له لومړۍ سره دې ژمنو ته څرنګه کتل؟ زه د اول نه هم دغه ژمنو ته ډیر باورمند نه وم، ځکه طالبان په خپل تیر واکمنۍ کې هم ډېرې ژمنې د افغانستان میرمنو سره وکړلې، مګر تر پایه پورې دوی مکتبونه د نجونو په مخ باندې خلاص نه کړ. دا ځل هم چې طالبان په یو بین‌المللي حمایت سره راغی او واک ورته وسپارل شو، نو متاسفانه طالبان دا وښودله چې د دوی ژمنې په عملي بڼه به تر کله هم ترلاسه نه کړي تر هغه وخته پورې چې دوی د خپل هغه ذهنیت او فکر نه باندې ونوځي. او د دې ترڅنګ زه فکر کوم دا ځل دوی ډیر بې رحمي وکړله د افغانستان پر خلکو، مخصوصا په ښځو باندې. هر هغه غږ چې د حق لپاره اوچت شو دوی زندان ته یې واچوله، شکنجه یې کړله، تجاوز پرې وکړ او متاسفانه د ښځو حقونو نه دوی د باج اخیستلو زمینه د نړیوال ټولنې نه برابر کړله. نن کوم تاوتریخوالی چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې شته، دا په حقیقت کې هغه باج دی چې د دې فشار په ښځو باندې فشار راوستل، یعنی په معنا دې چې طالبان کولی شي بهرني ملکونو نه ګټه او پیسې ترلاسه کړي. طالبان تل وایي چې د دوی ټول تصمیمونه د شریعت سره سم دي، خو رپورټونه بیا بل څه وایي. د همدې اسلامي شریعت تر نامه لاندې ډېر بنسټیز حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه او داسې نور محدود سوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ طالبان اولین ډله هم نه ده او اخرنۍ به هم نه وي چې د دین او شریعت په نوم باندې غلطه استفاده کوي. افغانستان دغه تاریخ لیدلی. هغه شریعت چې پکې عدالت نه وي، هغه شریعت چې پکې انسانیت نه وي، هغه شریعت چې په هغه کې کرامت د انساني ته احترام نه وي، هغه شریعت چې د تعلیم او تحصیل نه خلک منع کول، هغه شریعت چې اقتصادي پرمختګ پکې نه وي، هغه شریعت چې په هغه کې حساب او کتاب نه وي، هغه شریعت چې په هغه کې روڼتیا نه وي. زه فکر نه کوم چې دا به اسلامي شریعت وي. د طالبانو جوړ شوی شرعي نظام صرف
1 بلیون انسانان مسلمانانو پورې هیڅ اړه نه لري. صرف دغه یو کوچنی ډله چې طالبان نومیږي د هغوی د غوښتنو سره سم یو شی دی متاسفانه. اغلې برګزی بیا هم په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته ورګرځو. تاسو خپله د یوې فعالې ښځې په توګه د بندیزونو مفهوم درک کړی دی. د نجونو د تعلیم بندېدل، کار ته یې نه پرېښول، ستاسې په نظر به دا وضعیت د ټولنې په راتلونکي څه ډول اغیز ولري؟ ټولنه نن او پرون دواړه متاسفانه د ننګونو سره مخامخ وه او د هغه ټولنه چې په هغه کې ښځې خپل غږ نشي ایستلی، هغه ټولنه چې په هغه کې نیمه ټولنه په مطلق ډول باندې فلجیږي او د ټولنې نه ایستل کیږي، هغه ټولنه چې په هغه کې د تعلیم تحصیل دروازې بندیږي، او هغه ټولنه چې په ویره کې ژوند کوي. دا هغه ټولنه نه ده چې وتوانیږي سبا لپاره په افغانستان کې اعتماد په نفس ولري او د دې ترڅنګ په رواني لحاظ باندې جوړ اوسي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې کوم کادرونه چې په افغانستان کې یا نور هیوادونو کې جوړیږي دا وخت نیسي، او نن موږ خپل معنوي سرمایه د لاسه ورکړه او راتلونکي لپاره دا خلا به یو جبران ناپذیره خلا به وي د افغانستان په راتلونکي کلونو کې هم او نن هم. دا هغه ستونزه نه ده چې زه وایم صرف سبا یې مونږه نتیجه لیدای شو، نن هم مونږ او تاسو ډېر په زبرده وینو چې وضعیت سره کم روان ده. آیا دا یو موقت حالت بولئ که د یوې بشپړې خاموشۍ لپاره تدریجي تګلاره ده؟ نه، دا یو موقت حالت دی، دې کې شک نشته. موږ او تاسو ټول پوهیږو چې په افغانستان کې سیاسي پروژې او سیاسي ګروپونه او ډلې ټپلې یو تاریخ د مصرف لري. دا صحیح خبر ده چې د طالبانو ایدئولوژي نن په ټولنه کې یو واقعیت دی، مګر طالبان د افغانستان ټول واقعیت نشي ګرځېدای. نو د همدې لپاره موږ باید په دې باور ولرو چې افغانستان د افغانانو کور دی او دغه کور د خپل مالک لخوا باید اداره شي، یعنی د افغانانو ته واک سپارنه، خلکو ته واک سپارنه، دا باید ټولو ته لومړیتوب ولري. زه باور لرم چې طالبان به نه تر پایه. ډېرې زیاته مننه. تاسو فکر کوئ دا بندیزونه یوازې د ښځو پر ضد دي که دا د ټولې ټولنې پر وړاندې یو تفکر دی؟ دا بندیزونه په حقیقت کې یو برخه ډېر سیستماتیک بندیزونه راځي، ځکه چې په کوم نظر باندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله ده، د هغوی هغه تدریس شوي برنامو په سر باندې ښځه په ټولنه کې د فساد منبع ګڼل کیدي. نو که چېرته هغه دینی فکر چې دوی سره شته دی چې یعنې ښځې ته د فساد په سترګه ګوري او منبع د فساد ګوري، دا تر ډېره حده پورې د دوی ذهنیت همداسې ده. البته د مشرې کیدای شي نور ټول طالبان په دې فکر باندې نه وي، مګر د دې ترڅنګ په سیاسي لحاظ باندې نن طالبان د افغان میرمنو نه سیاسي استفاده کوي، ځکه چې دوی د خپل واکمنۍ تداوم او د سیاسي باج اخیستلو لپاره د افغان میرمنو په سر باندې فشارونه ډېرې د بیلګې په ډول باندې. که ستاسو په یاد وي کله چې طالبان واکمن شو یا افغانستان ورته وسپارل شو په 2021 کال کې، حداقل ستاسو په شانتې ژورنالستان ډېر په هماغه خپل اسلامي او افغاني حجاب باندې په ټلویزیون کې ناست وو. دې ته ضرورت نه و چې دوی خپل مخ پټ کړي. ډېرې جنکیانې به کار ته تلل او ډېره اندازه پورې جنکیانې خپل فاکولتو پوهنتونونو ته تلله، چې نن سبا هغه نشي کولی. نن سبا متاسفانه حتی که یو ډاکټره د ملا هیبت الله په ولایت کې خپل کار ته ځي، باید ځان سره خپل محرم ولري، یعنی حتی کار لپاره تک هم د ډاکټرانو لپاره محرم ته ضرورت لري. د دې ترڅنګ تاسو حتما په جریان کې یاست په ډلهییز ډول باندې دوی بغیر له دې نه چې جنکیانې د تعرض په حساب وتلي، د بازار، سړک، هوټل، رستوران د هر ځای نه یې ټول کړل او ویې وړله. یعنې دغه ډلهییز رقم زنداني کول د جنکیو او ښځې هم متاسفانه سربیره پر دې چې زموږ د دود و دستور پر خلاف دی، د اسلامي کړنو پر خلاف او په ضد باندې دی، د انساني کړنو او
په یو ټولنه کې د حقوقي تعامل پر ضد هم ګڼل کیږي. نو ځکه زه وایم چې څومره نړیوال ټولنه طالبانو باندې فشار راولي، طالبان خپل فشار په ښځو باندې ډېروي او نن سبا طالبان دي چې د افغانستان خلک یې برمته نیولي او د همدغه خلکو په حساب باندې ځانو ته په میلیاردو ډالر ګټي. اغله برګزی تاسو د نړیوالو د فشارونو په اړه باندې ویل د ښځو د حقونو دغه ډول نقص سره ځینې هیوادونه له طالبانو سره تعامل کوي. تاسو دا تعامل څنګه ارزوئ؟ اصولي تعامل دی که سیاسي مجبوریت؟ او آیا د نړیوالو دا دریځ افغان ښځو ته شاګرځول نه دي؟ شاګرځول زه نه بولم، ځکه چې زه په دې باور باندې یم چې نړۍ موږ نه شا نشي ګرځولی. نن سبا موږ د نړۍ په ژبه باندې هغو سره غږیږو، دغه کنونسیونونو په سر دوی سره غږیږو او خبرې کوو چې دوی خپله جوړ کړي دي. نو ځکه حتی که دوی غواړي چې موږ نه مخ وګرځوي او زموږ خبرو ته غوږ ونه نیسي، دا کار د دوی په وسه باندې نه ده. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې کوم څه ته چې تاسو اشاره وکړله، د طالبانو او د نړیوال ټولنې په مابینځ کې تعامل دا ډېر پخوانه پیل شوی و. طالبان په 29 فبروري 2020 باندې په کوم تعداد باندې په هغه ورځ باندې چې دوی د دوحې قرارداد امضا کوله، په هماغه ورځ باندې تاسو ولیدله چې ډېر هیوادونو استازي هلته ناست وو. دا تعامل پخوانه شوی و. دا تعامل ته یعنی نورمال کول او رسمیت ورکول دا به تر هله پورې ځای ونه نیسي تر هغو چې طالبان د افغانستان د خلکو نه مشروعیت ترلاسه کړی نه وي او په افغانستان کې اساسي قانون موجود نه وي چې د دوی کړنې، د دوی واکمنۍ، د دوی صلاحیت او د خلکو حقوق وجایب په هغه کې خوندي نشي. ډېر ښه. نړۍ وایي موږ تعامل کوو، رسمیت نه ورکوو. تاسو دا توپیر منئ؟ توپیر شته. په رسمیاتو کې نړۍ نه خو روسیه هم لاره یې بیله کړله. اوس د بیلګې په ډول باندې روسیه طالبانو په رسمیت وپېژانده. دې نه وروسته یعنی دا په دې معنا باندې ده چې په بین‌المللي کچه باندې روسان او طالبان حداقل په یو خط باندې به روان وي، مګر نړۍ سره نه. او دا هغه تعادل چې په سیمه کې لازم و هغه یې له منځه ویوړله. متاسف دا افغانستان لپاره ښه پیغام نه دی. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې نړیوال په یو دیفاکتو سره خپل تعامل به وساتي او هغه هم د هغوی د ضرورت پر اساس، نه د طالبانو د غوښتنې پر اساس وي. که د طالبانو حکومت همداسې دوام وکړي او نړیوال تعامل پراخ سي، افغانستان به کوم لور ته لاړ سي؟ او آیا دا تعامل به بیا طالبان بدل کړي؟ یا هر تعامل طالبانو سره افغانستان ته ګټه نه رسوي. هیرم نشي چې د افغانستان ګټې او د طالبانو ګټې سره یو نه دي. طالبان یوه ډله ده. حتی روسیه که هم طالبانو سره تعامل وکړو، په دې معنا باندې نه دی چې د افغانستان خلکو سره کومه مرسته کړې ده، یا د ویزې یا د تګ و راتګ یا د تعلیم و تحصیل یا د پانګه اچونې او یا هم نورو مسایلو پورې. نو زه فکر نه کوم چې نړیوال هم په دغه حالت به پاتې شي او یا هم طالبان به وتوانیږي چې خپل واکمنۍ ته ادامه ورکړي. که نن د افغانستان خلک د طالبانو په ضد باندې ودرېږي، زه فکر نه کوم چې طالبان وتوانیږي خپل واکمنۍ وغځوي او یا هم د زور و جبر په واسطه باندې هغه هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي چې صرف طالبانو ګټه پکې شته. نړیوال تعامل بل شی وایي. مننه. په افغانستان کې یو بل لوی جنجال د ټول شموله حکومت خبره ده. آیا ستاسو په اند لا هم فرصت شته چې افغانستان کې یو داسې حکومت جوړ سي چې ټول خلک پکې برخه ولري او هر څوک خپل حقونه ولري؟ تر ټولو مهمه دا ده چې دغه حکومت یا نوعیت د حکومت باید تعریف شي. زه په هیڅ ډول باندې دا نه غواړم چې
حاکمیتونه په افغانستان کې د سلا، زور او عام خلکو وژنو پر اساس باندې تقسیم شي. یو سهامي شرکت نشي کولای چې افغانستان د تورتم نه وباسي. زما په هاند هغه حکومت حاکمیت رامنځته شي کوم چې د افغانستان خلک په خپل آزاده اراده باندې هغه ټاکي، هغه تر حمایه لاندې نیسي او هغه پالي. په پای کې تاسې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې میشتو وګړو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته کومې خبرې یا ټکي لرئ چې له لارې خپل وضعیت ته بهبود ورکړي؟ زه پوهیږم چې ژوند د طالبانو تر حاکمیت لاندې څه ده. ما 15 کاله پکې ژوند کړی او په دویم دور کې هم حداقل څو ورځې وم. زه فکر کوم هیڅ تورتم تر پایه نه پاتې کیږي. زه هغه ورځ ته ماتلی یم او خلکو ته دا ډاډ ورکوم چې د ازادۍ لمر په افغانستان کې خپل غیږ پرانیزي او موږ به د یو بل سره په مساوي ډول باندې د خور ورور د خپل وطن د جوړولو بیا رغونو په ټغر باندې به کینو. او دا بدې خاطرې او دا د دښمنیو د عقدو نه ډک حاکمیتونه به صرف په تاریخ کې. زما غوښتنه همدغه ده چې مسؤلانه ګام واخلئ، د خپل حقونو لپاره مبارزه وکړئ، هغه اعتماد په ځان باندې، په خلکو باندې او په ولس باندې ولرئ. افغانستان ولس باید خپل غږ ولري. افغانستان باید داسې هېواد ونشي چې د هر یو لویدیځ ختیځ قدرتونو لخوا څخه حاکمیتونه ورته وټاکل شي. نن هغه وخت تللی دی. راشئ دې نه وروسته د خپل حاکمیت لپاره، خپل وطن لپاره مټې ونغړو، ملا وتړو او د یو ښکلي افغانستان لپاره کار وکړو تر څو چې زموږ بچیان، زموږ لمسیان او کډواسیان په سرلوړۍ باندې پکې ژوند وکړي. اغله بیرغزۍ ډېره زیاته مننه. کور مو ودان. مننه تاسو نه.